نسيو سره باندې نسيو ها دا یو څه دی یو کتاب او ټول شاید ګڼ چې څو باندې شي استاد رښتینی په دې باندې سړي لیکل او ویل چې دا وخت کتاب موجود نو چې همدا وجه چې اړتیا ډېره وه چاپ ډېر شو ها دا کتاب چې د دې لوستونه دغه شوي کیسې باندې کوو استاد رښتینی ویل دا لوستې ما هم وکتلې او د نورو څه ته پرتله کړې مطالعه مې سمولې مې وکړې ښه دا درې لوستې دي چې دا ننګې کتاب شوی اول د ادبیاتو موضوع نسخه دا نسخه په استادي خط لیکل شوې ده تر ټولو ډاډمنه نسخه لیکل شوې ده دا د اصل په اتفاق باندې د ویلې چې دا نسخه تر ټولو باوري او خبره ده دویمه د کابل د احمد کتابتون نسخه وه چې دا په دولس سوه دوه اتیا کې جمعهدار دی جمعهدار محمود سپارښتنه لیکل شوې ده دې خط لس خط دی او یو سل دوه پنځوس فوټه دی او په هر پاڼه کې 12 بیتونه راغلي درېیمه دا په دې درجه کې راغله نسخه ورسره رښتینې ودرېږي درېیمه د پښتو ټولنې کتابخانې نسخه چې د دې خط هم نسخه دی دا هم یو سل دوه پنځوس فوټه دی او په هر خط کې 12 بیتونه راغلي خالد اولي صافي د میران عشق په تحقیقولو کې زیات ایستلی دی لغتنامه ورته جوړه کړې ده هغه تفاوتونه چې د بیتونو ترمنځ راغلي هغې چاپی نسخې نه استفاده نه ده کړې د دې باندې مطالعه کړې ده دوه نسخې چاپ شوي دي دولس سوه دوه کې نه چاپي ده خطي نسخې دي الجواز مکوټې وه یوه د اسماني وه او بله هغې پښتو دا دواړه خطي نسخې دي هغه وخت کې چې دوی نارنګیش چاپوه د ده نه مخکې 3,000 نارنګیش